نن راغلی و ټپور ولسوالۍ ته او د داسې یو کس سره به غږېږو چې ډېر د کمالاتو نه ډک دی. یا ما ورته لږ صبر وکړه که نه تو خو به ما من تعدي من اخله که نه خدای خاطر وکړه لږ سپیده ولګوم میکاپ ولګوم یا ستا د میکاپ کبر وکړم. نه نه ماله وریجې ماله وریجې شامه بلې سلام علیکم. هغه څه وعلیکم سلام څنګه جوړې صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ګرانه شکر دی خیر و خیرات ته ښه چېرته ورکې بیخي زنګ نه کوې مال شاړه انډیوالي چا سره نه کوم اول به کاټ رالېږي که نه بیا به در سره انډیوالي کوم. هغه لا پرې چې زه تا ته به دواړه لاسه به سلام کوم تا ته زه تسلیم یم. زه مشال خان د یار په مینا باندې نه پوهېږم ساده سړی یم زم په غرونو کې به ژوند کومه ساده سړی یم زم په غرونو کې به ژوند کومه زما سنما ستا یادونو کې به ژوند کومه. ګیټ شاته ورتېدم تیزې چغې مې د زنانه غوږ کې دا وکړل که نه مالې پلانی خوري نو هغې ویل ټول یکدم ټولو د کور زنانه رامنډه کړل چې څوک به مړي که نه څه مهم کار. شاداب صاحب زما د وخت اثر څه خاص دروغ نه دي ویلي که نه تر اوسه پورې خو ما لا څه لاسته نه راوړي صفا ولې نه وایم که. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاست یو د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. درنو لیدونکو نو نن یو ځل بیا د یوې نوې دا ځل د ډېرې جالبې تفریحي او فقط دا خپرونه ستاسې د ساعت تېرۍ لپاره ده. نو نن راغلي و ټپور ولسوالۍ ته او د داسې یو کس سره به غږېږو چې ډېر د کمالاتو نه ډک دی ډېر زیات کمالات لري. راځئ خپرونه را سره تر پای وګورئ ګورو چې څه کمالات لري. دغه موږ ناست یو د ده په تمه وو او دغه دی راغی مشال صاحب هم راغی. السلام علیکم شاداب صاحب ستړی مثال دی جوړ صحت دې ښه دی؟ څنګه خیر راغلی حالات څنګه دي په خیر راځه څنګه یې راځه نور درۍ خو دې رالېږلې وه ته هم په خیر راغلې بس مننه څنګه یې ډېر خوشحاله شوم ستاسو په لیدو باندې په خیر راغلې دونه زما خواته تشریف راوړو ډېره زیاته مننه. ژوند په خیر روان دی الحمدلله خیر و خیرات دی یلکه نو بس زه ته څه وایم خو خیر و خیرات دی که نه یلکه داسې خیالي را روان وي په دې پټو کې یلکه داسې چل دی که نه لونه شوي دي او دا غنم ریبل شوي دي او دا چې دی بوټي شنه دي که نه دا زړه مې خدای تعالی داسې باغ کړو. واه بس چې ستا زړه باغ یې موږ هم خوشحاله نو هلکه کښېنو ښه راځه لږ کښېبنو راځه دغه بل ملګري ته چای پرې هغه به چای واچوي ما ورته به دلته کښېنو راځئ تاسې هم کښېنئ دلته کښېنئ راځئ نو ګپ شپ به لګوو بنډار به ښه مننه ورو ډېره زیاته مننه شاداب صاحب. دې خوا ته نه راوړې مشال صاحب چې دې ملګرو خوا ته چې دا ملګري به خفه نه شي. صحیح شکر تاسې ملګري ځینې بیزي ته راواوړئ راځئ پام کوه چې دغه راځئ تاسې بیزي ته راواوړئ. مشال صاحب نور څه حال دی؟ شاداب صاحب الحمدلله خیر و خیرات دی ډېر خوشحاله شوم چې زما خواته مې تشریف راوړو ما ته مې دونه مینه او قدر راکړو ډېره خوشحاله شوم. نو کور دی ودان ډېره مننه مشال صاحب او ماشاءالله ستاسو کلی خو هم ډېر ښکلی دی. دا ته چې داسې ډېر ښار ته نه وځې لکه چې په دې کلي مین یې بس یلکه ما مه راګړه وه که نه ما ته څو ځل وایي ګوره دا زموږ کلی خو الحمدلله ډېر ښکلی کلی دی په زراعت باندې پوښل شوی کلی دی. نو په بازار کې څه شی دی خو دا ګوره بوټي دي ښایسته یخه هوا ده بارانونه هم دی پرون داسې باران شو چې شړقا دی باران څه شړقا یې کوله ښه نو مشال صاحب ما ملګرو ته مخکې په پیل کې وویل چې مشال صاحب ډېر کمالات لري. نو ملګري نور به وروسته به کیسې نور هم کوو اول دې ملګرو ته داسې یو کمال ښکاره کړه چې پوه شي چې سړی د کمال سړی دی. ښه شاداب صاحب داسې چل دی که نه چې یو ځای یو کلي کې یو سړي د چا واده خبر کړی دا کیسه به ته وکړم. ښه زه وکړم. السلام علیکم کاکا. یلکه وعلیکم سلام یلکه څنګه کور ته سهار څوک خو مرزان نه دي؟ الحمدلله کاکا خیر و خیرت دی. کاکا داسې دی یلکه څنګه دې چکر راولګو؟ کاکا داسې خبره ده چې زما د ورور سبا ته واده دی نو که ته را چکر شي دا به ډېره ښه شي. یلکه لارې څخه وکړې څه وخت دی دا خبره لږ راته بیا وکړه. کاکا سبا ته بس واده دی که نه ښه سره به دواړو سره څنګه یوازې زه راشم که وړو مور هم څه درولمه. کاکا ټول فامیل ته خبر دی. ښه زه سمه ده بچې درځمه د خیر انشاءالله که الله تعالی به خیر یا جنۍ څه یا سړی
یعنی ته خبر نه کنه یا سره د چی شي نه یا ښځه بل کلي کې واده دی ای سړی مې ستا کبر کوم لږ مخکې به ویل چې یو څو ګوتې مې ورسره اخیستی وې و ښځې ګوتې خو سبا ته دی که نه اوس خو نه دی که نه یا سړی بس راوابې خولي زه صحیح ده یا جینۍ سړی مورې و جینۍ خدای دې ځان لږه کړه که نه وخت د خلکو به رانه وریجې خلاصې کړي یا مور ته لږ صبر وکړه که نه تو خو به ماما تادي مه راخله که نه خدای خاطر وکړه لږ سپیده ولګوم میک اپ ولګوم یا ستا د میک اپ کبر وکړم نو چې خلکو رانه وریجې خلاصې کړي نو بیا به زه څه وکړم و مورې خدای ته وګوره خدای ته وګوره ټول زما ټول همزولې به هلته ښایسته ښایسته کالي اچولي میک اپ به یې کړی او زه به دغه شان خیرنه روانه یم یا چې نه کار چې شي که خو زر زر کوه که نه په 15 منټو کې تیاره شي دې وخت کې ماشوم ورته څه وایي مورې چېرته شو یا سواني مرګې وعدله شو وعدله ښه صحیح ده هلته چې ځای ته ورسېږي مورې ماله وریجې یا لکه ستا د لرې کبر کوم ته خو لا کور ته رادننه شوې یې نه ماله وریجې شامه کور ښځه ورته څه وایي یا خورې دا هلک ولې جاړي یا ته دې د رنګ کبر کوم دا اوس هلته بسکټ او شربت وڅښه هېڅ دغه نه اوس ویې وریجې راکړه یا خورې خیر دی مې چړوه که نه خو ته دې ډوډۍ ای بچې لږ صبر کړه ډوډۍ شروع شي له رابې وړم ښه خورې لږ یې راسره راوړه هلکه جړه له زرو که پلار دې پاتې شوی ده چې لږ ګوتې کې ویځو مورې ماله وریجې شامه یا لکه سواني مرچ اواز له زور ورکه نه ماله وریجې ښه خورې ښه دا وریجې له ورکه هغه چې ورکړې بیا ورته څه وایي هلکه نیمې ته وخوره نیمې ګوره پلار له وساته هغه څه وایي نه ولې ما دې راوړي که پلار دې راوړي دې مال کې رباب یې راوړ یا خورې نیوانی شي دا خو ماشوم دی پرېږده چې خوراک وکړي نو هغه ورته وایي څه ورته وایي ښه خبرې یا دا لرنده که وریجې پرې ډېر شي بیا په شام نه شم وړی نو ځکه یې وایم دا خو ډېر خور دی که نه ښه ملګرو همدغه ډېر ښه ماشه نو ډېره مننه مشال صاحب دغه د مینهوال دې م راډېر شو ښه مینهوال خو دې شته که الحمدلله د خپلو مینهوال نه ډېره زیاته مننه کوم ولا چې کله نه زه کوم کلي ته داخل شم دومره مینهواله بیا خاص کار ماشومان زما سره سخته مینه لري خو دا ستړي مشي مې دا خبره ستړی کړو خو بس زه ستړیا احساس نه کوم ځکه دا زما مینهوال دي زما طنز خوښوي زما هنر خوښوي نو زه ډېره مننه کوم ډېر ښه دا راته وویه که نه غږ خو دې بیخي هغه د ښځینهو سره نه پېژندل کېږي په دې غږ دې کله چې څوک ګپ شپ کې دوکه کړي شاداب صاحب ته اوس دا دوست ده ته اوس شاداب صاحب ته هغه یادوري ما مخکې م کړې وه زما یو ملګري و ما ته وویل چې لکه ما هېڅوک هم نشي دوکه کولی ما ورته لکه زه دې دوکه کوم ګورې وایي نه مړه ته چې شی ما به څه دوکه کړې هغه چې مې ورته دا وکړو بله ورځ مې ورته زما دویم نمبر نه مې ته زنګ و نو چې دا اواز مې ورته خبرې کم اواز د بغلانو اواز مې ورته ویستو ښه اوس مې اصولې لږ دغه نو څه مې ورته ویل بله سلام علیکم هغه څه وایي وعلیکم سلام څنګه جوړ یې صحت دې ښه دی الحمدلله ګرانه شکر دی خیر و خیرته ته ښه یې چېرته ورکې بیخي زنګ نه کوې نو ما ته ته څوک یې وا ګرانه نو چې ته ما نه پېژنې نو بیا ته خپل ځان هم نه پېژنې ښه ځان دې معرفي کړه ما چې ورته ځان نو زه خو دغه یم که نه ګلیناندانه یم ها ګلیناندانې څنګه یې د اواز ډېر ښایسته دی ما ورته ویل مالله ډېر ښکلی اواز را کړی دی خو زه ګپ شپ چې مې ورسره شروع کړو که نه نو ما ته وایي چې ستا به کور چېرته ما ورته ویل زما کور دومره لرې دی که نه په بغلان ولایت کې یم ښه نو دلته به رسیدګي ما ته دونه وکړه که نه چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راشه کله به زه درځم مینه دا چې مې ورته ویل هلک نور خو وایي بس زما او ستا بس ملګرتوب ما ویل شاړه انډیوالي چا سره نه کوم اول به کاټ رالېږي که نه بیا به در سره انډیوالي کوم نو بیا مې ورته څه ویل هغې چې وایي څونه کان ما ویل د تا به خیال چې دا مو زرګون غواړي ما ته 500 کاپي ده نو بیا چې 500 راولېږو نو وایي در ورسېدم مالا ډېره زیاته مننه کوم 50 روپۍ خو ما ته راورسېد بیا یو کتاب بعد یې بیا زنګ وس وایي د دغه لوري که نه یو ایکشن یې وکړو د دغه لوري څنګه دې موبایل باندې مالک رانه وبخښه ډېر زیات وبخښه په دې کې لږ مصروف یم که نه کورنۍ چارې دي ما ته هم پلار هم پکار وي که نه شم کولی
ها نو بیا ویل چې بیا خو کار نه دی وکړ مالک رانه کنه په ډیره بخښنې سره کو یو کانټي بل راولېږو بیا چې سلګون مې کله پوره کوم بیا مې ویل چې ګرانه چې ورله ملګري وایم مالک یو جنې لمبر راکې کنه ما ته ویل کا لمبر راسره د بغلانه دې څنګه چلو کوم ما ته مال راکړه کنه ما ته ته زما مخ کې زنګ وکړه چې زنګ لمبر زما بیا ما ته سوال د کوم چاته و مې شرمې کنه ما ته هغه لا بری چې وزې تا ته به دوه لاسه به سلام کوم تاسو زه تسلیم یم نو داسې ته ویل چاته نه یم فقط ټلویزیون او راډیو ماډیو کې به وایم ما ورته چې نوم نه کوم خو زه خیر دی دا خو زمونږ دغه شو ښه زه ډېره ښه ده نو واقعا داسې کمال ډېر کم خلک لري او تن زموږ د پښتو ادب کې ډېر ځانګړی ځای لري خو له بده مرغه چې زموږ په هېواد کې دغه د ادب نورو برخو ته دومره پاملرنه نه کېږي نو طنز ته خو بیخي پاملرنه نه کېږي او له پامه غورځول شوی نو مشاله خبر شومه چې شعر هم لیکي ملګري شعرونه خو لیکمه کټي وټي قصه ملګری وایي د کټي وټي څه قصه ده ښه هغه مړ چې زما په شان یو ځوان دی واده غواړي که نه صافیه صاحب زما استاد دی استاد بیان الله صافی او د یادوري به څه دونه وکړم زه چې دا نن تاسو سره په خپرونه کې ما د نورو تلویزیونونو سره ما په خپرونې کړي دا ټول د استاد بیان الله صافی برکت دی ځکه د هغې تشویق دی ما ته ډېر ګران راکړې ده او ډېر یې نازولی یم او ډېر داسې تشویق یې راکړی ولا که دومره ما ته اوسه پورې خپل ورور راکړی که دې چې ما څومره تشویق او څومره ډېر ګران راکړي ښه نو را به شو موضوع ته یو ښځه او خاوند د خپل منځ کې مشوره کوي نو څه وایي ښه یا سړی څه وایي ښځې یا سړی دا هلک راګډ شوی دی که نه چې دا واده وله وکړو څنګه به وه ښځې خدای ته وګوره زه د خپل واده نه تنګ یم ته اوس هلک له واده کې یا ستا د ټوخن قبر وکړمه ټوخنه کور ته به مې نن ګور راشي زما څاپیا کې ته په وړه غږمه سر مې سپین شو ستا په دې کور کې دا ما مې ونې لیدم داسې لکه دا نن ګور دې لاله راوسته نو لږ به تاما شمه وه ښځې خدای او رسول ته وګوره مه مې شرموه یو روپۍ را سره به جب کې نشته واده خو ډېرې خرچې غواړي یې هلک د ځوان هلک دی او تربوران را پورې خاندي وي هلک له واده نه کې وه ښځې ګوره خبرې ته غوږ کېږده مه مې شرموه کنه دا خو زه خو به هلک له واده ښه هلک له به څه شي واده کې داسې خبره ده که نه چې هغه یو ښځه او کاټی دی مال چې دا هم خرڅ کړی وي او د هلک له وه ښځې نو زما خو ټول په کور کې دغه شتمني ده چې دغه زه خرڅ کړم نو بیا به کور به څه چلوم خبر ته غوږ کېږده ښه هلک واده هم داسې په اسانه نه کېږي چې ښځه ورته خرڅ نه کړي کاټی ورته خرڅ نه کړي نه هلک واده نه کېږي ښه د منځ کې زوی را شي که نه نو څه ورته وایي مورې یا لکه څه وایه څنګه داسې خواږه اوازونه کې نو هغه ورته څه وایي مورې خبره خو مې ټوله ورته خو دا د خصي او د کټي موضوع راته ویې یا ستا قبر کوم ته یې خو نو مشال صاحب د شاعرۍ نه دې خبرې مخکې مې یادونه وکړله چې شعر لیکي ته مهرباني او شعر راته ویوه شاداب صاحب ډېره زیاته مننه خو ما سره خو دونه څه ځکه ستاسو په وړاندې چې زه شاعري کوم نه په مینې اورو توجه مو غواړم شعر ده چې څه عجیبه مرحله وه خو اوږده وه څه عجیبه مرحله وه خو اوږده وه زما ستا سیارانه وه خو اوږده وه تا په مینه کې دوکه کړم ای ظالمې بس په خوله مې یو خیره وه خو اوږده وه تا په مینه کې دوکه کړم ای ظالمې بس په خوله مې یو خیره وه خو اوږده وه د نفرت په نظر ماته چې راګورې څه بدرنګه دې څیره وه خو اوږده وه او په مکتب کې چې شامل شو ماشومانو په مکتب کې چې شامل شو ماشومانو څه خوږه مو دوستانه وه خو اوږده وه د هجران لمبو کې سرو لکه تیکه شوم دغه سخته همیشه وه خو اوږده وه او د دنیا غمونه ما باندې انبارو د دنیا غمونه ما باندې انبار څومره سخته مرحله وه خو اوږده وه زه په اور کې سوځېدم ته خبر نه وي رڼا ورځ راته تیاره وه خو اوږده وه او شاداب صاحب د بل بیت کې څه وایي چې د دروغو قسمونه مې ډېر وکړه د دروغو قسمونه مې ډېر وکړه په ما پاتې کپاره وه خو اوږده وه او د نږدې دیدن نصیب کې زمانه وه شاداب صاحب د نږدې دیدن نصیب کې زمانه وه بس ته لرې ننداره وه خو اوږده وه د لاس نښې بس ما پټې ساتلې یوه نښه یې ښکاره وه خو اوږده وه او د حیا نه مې هېڅ مخ ته کتی نه شو د حیا نه مې هېڅ مخ ته کتی نه شو د سپوږمۍ په شان ښایسته وه خو اوږده وه او زه خالد مشال چې څه وایم رښتیا دي دا زما د ژوند کیسه وه خو اوږده وه ډېر ښه ماشاءالله نو شعر هم ښه شعر لیکي دا د بل کمال مننه شاداب صاحب یو د طنز او د غږونو کمال یو د شعر کمال نور به راته څه ووایې
یو بل سره یو غزل شریک کوم په ترنم کې خو ښه یو بل کمال ترنم هم کوي ښځه ډېر ښه نو زه ترنم دې خاول به یو چینه به یو ګوټو کو وکړه ګوټو که زه به هم دې چینه ګوټو کړم او ته هم ته وکړه او له هغې وروسته به بیا ترنم واورو. شاداب صاحب غزل په دې ډول دی چې زما سنما ستا یادونو کې به ژوند کومه زما سنما ستا یادونو کې به ژوند کومه چې رانه لاړې په سوچونو کې به ژوند کومه چې رانه لاړې په سوچونو کې به ژوند کومه زه چې خپا ښکارېږم نو پتا مې څه دي زه چې خپا ښکارېږم نو پتا مې څه دي پرېږده چې مړ شم په دردونو کې به ژوند کومه پرېږده چې مړ شم په دردونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه ستانه بهتره د جنت هغه د حورو دنیا ستانه بهتره د جنت هغه د حورو دنیا رب نه بې غواړم امیدونو کې به ژوند کومه رب نه بې غواړم امیدونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه د سترګو تور مې پسې سپین شو د ژړا د لاسه د سترګو تور مې پسې سپین شو د ژړا د لاسه ته خوشحالېږه زه غمونو کې به ژوند کومه ته خوشحالېږه زه غمونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه د یار د مینې سخته زیاته د پرهر د سختې د یار د مینې سخته زیاته د پرهر د سختې د یار د لاسه تکلیفونو کې به ژوند کومه د یار د لاسه تکلیفونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه زه مشال خان د یار په مینا باندې نه پوهېږم زه مشال خان د یار په مینا باندې نه پوهېږم ساده سړی یم زم په غرونو کې به ژوند کومه ساده سړی یم زم په غرونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه زما صنما ستا یادونو کې به ژوند کومه. واه 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 ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه دغه شعر دې م خپلو. شاداب صاحب زما 9 کاله په شعر و شاعرۍ کې کېږي چې ما 9 کاله کېږي ما شاعرۍ باندې شعر وکړی خو ما اوسه پورې چې پردی شعر نه مې کتلی نه مې اورېدلی زه ټول خپل شعر ناست دا خو پردي ګوره که نه سړی ورسره لږ ښه کېږي وبخه ستونه مې راته ځکه مې چنه ګوتو دغه د شاداب صاحب نن سبا داسې وخت دی که نه چا شعر د مثلا وکتو او چا پیلو دا وایي نه د کتاب پردي شعرونه وایي که نه نو زه په دې خاطر ما چې دی چا شعرونه پردي نه وی بیخي ګورې نه بیخي ګورم نه نه صافیه صاحب چې دی دا ګواه دی ښه دا نه پوښتنه شي کوله چې دا پردی شعر ګوري نه ګوري پردی شعر اوري نه اوري زما بیخي علاقه نه سره ځکه ماشاءالله ډېر خوندور شعر دی او ډېر خوند یې وکړو نو دا شعر داسې غمجنو غمونو کې ژوند کوم او تکلیفونو کې ژوند کوم لکه چې ډېر داسې خزان بادونو والی بس شاداب صاحب دې پورې یو بیت رعایت شو که نه وایي هغه ونه چې خزان ورباندې راشي هغه ونه چې خزان ورباندې راشي که دا جوړه د پولادو یې هم رپېږي نو بس خامخا نور بس څه کښې نو یاره هغه هم په خویمینو زه بس خدای د چارې ښې که مشال خانه دا راته ویوه دغه غږ نه خو به هم کور کې خلک خبرې چې دا سړی داسې غږ لري که نه او غږ کولی شي وباسي داسې کور کې پې کله څوک په عذابی را په عذابی نن زه لاړم د ترور کره
نننۍ خبره ته کوم دا خو تازه معلومات در کوم ګیټ شاته ورده تیز چغې مې د زنانه غږ کې دا وکړل که نه مالې پلانۍ خوري نو هغې ویل ټول یکدم ټولو د کور زنانه رامنډه کړل چې دا څوک به مړي که نه څه مهم کار به یې که نه چې راغلم ترور ما ته ویل څه مسله ده دلته خو څوک ښځه نه وه تاسو خو څوک زنانه نه راغلي ما ولې وایي دلته چا څه چغې والي ما زه مشکل نشته هغه بېرته لاړه ما څوک نیمانۍ ولاړه یعنې خلک پکې کله کله دا خبره راته وکړه مشال خانه ډېره مهمه خبره ده چې د خپل غږ هنر چې دا ته لرې د دې د ادرسه کوم داسې مادي امتیازات عاید څه ترلاسه کوې که نه شاداب صاحب زما د وخت تاثیر څه خاص دروغ نه دي ویلي که نه تر اوسه پورې خو ما لا څه لاسته نه راوړي صفا ولې نه وایم که نه ځکه خو داسې ټول ملګري او دغې نو چې اوس چا ته انکار وکړي ملګري دې خفه کېږي مثلا داسې رسمي وظیفه یا چېرته کوم راډیو کې کوم ټلویزیون درته وړاندیز شی کړی یا نه داسې دې ته ورته نور داسې دولتي پروګرامونو ته یا تللی نه شاداب صاحب د تېر وخت کې چې ما د لمر تلویزیون سره یو برنامه کړې او اوس چې پیل لپاره د بدلون راډیو سره کار کوم ښه بدلون راډیو سره کار کوي ښه ډېره ښه ده نو زه خدای دې وکړي چې دغه او به ښه زموږ چې د طنز خپرونه ده ښه د خپرونې نوم هم څه دی د بدلون راډیو د اونیزه ځانګړې تمثیلي خپرونه ښه دا څو بجې دي ملګرو ته موږ به هم بیا واورو ملګرو دا چې د چهارشنبه چې ده موږ ثبت کوو او بیا چې هره سه شنبه چې د شپې 9 بجې 10 بجې دا شان نشري سه شنبه د شپې 9 بجې نو کونړ کې هغه ملګري چې کونړ کې اوسېږي او زموږ ویډیو ګوري دغه په دغه وخت باندې مشال صاحب له بدلون راډیو نه اورېدلی شي نو ډېره مننه مشال خانه بس خدای دې خانه آباد لره نو مننه خوشحاله اوسې ډېر ادا خبره کنه تاسو نه زه بېله یله کانو شاداب صاحب ولې ډېر غټ احسان هم رامانه زما خوا دونه رالی او الله ډېر ډېر اجرونه درکړي چې څومره زه ستاسو قدردانۍ وکړم او څونه مننه درنه وکړم ځکه خو زه دونه به د دې پاس غرمنګې مننه درنه کوم بس چې ته زموږ سره یې بس دا زموږ لپاره هر څه دي بس خوشحاله اوسې هر کله دا ستاسو خپله ډېره ده او ستاسو خپل ځای زه هم ستاسو خپل ورور څه مشکل نشته شاداب صاحب ښه انشاءالله ډېره مننه انشاءالله بس بنډارونه به کوو بیا به کینو انشاءالله زه ستاسو لکه ورور تابعدار یم ښه مشکل نشته دی ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغه خالد مشال تاسو واورېدو چې ډېر استعداد لري د غږونو برخه کې تمثیلي برخه کې ترنم کوي شعر لیکي نو د استعداد په تمامه ده دغه زموږ د نن ورځې تفریحي او تمثیلي خپرونه چې مشال صاحب خواته راغلو د ده سره هم چمتو کړله یو ځل بیا چې زه تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تر هغې اجازه راکوئ ښه وختونه ولرئ د لوی الله په امان